شاکر صاحب دا یو نظمګي دی محرر دی او د دې عنوان دی د سپي لکۍ. د سپي لکۍ مې په نچه کې ورکړه، 100 کاله پس مې ترې راوویستله چې مې کتل نو لکۍ بیا کږه شوه. د حیرانۍ له بامه ښکته راغلم، بیا مې راځین که د نیلې د وجدان، بیا مې قدم په داسې ښار کېښود چې مکتبونو کې دا زده کېدل د سپي لکۍ مدام د سپي لکۍ وي. زه خپلو کړو باندې پښیمانه شومه، د ځان سره مې فیصله وکړله بیا به زه غره ته کاڼي نه چلوم، بیا به سنډا ته سرینده نه وهم. ځینې انسان لکه د سپي لکۍ وي او د سپي لکۍ نچکې نه نیغېږي، د سپي لکۍ نچکې نه نیغېږي. مننه.